هلمند کې په نشه د روږدو کسانو د درملنې مرکز. په دا مرکز کې 650 تنه په نشه روږدي کسان تر درملنې لاندې دي. دلته د هلمند د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت لخوا 100 تنو معتادینو ته د موټر سایکل جوړونې او خیاطۍ روزنیز کورسونه پرانیستل شوي دي چې د مجربو استادانو لخوا ورته روزنه ورکول کیږي. هلمند کې د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ امیر وایي د دې کورسونو په پرانیستلو سره به تر درملنې لاندې معتادین د روغ صحت سره یو ځای ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شي. نو دلته د درملنې وروسته دوی چې ورته ټولنې ته وړاندې کیږي، دوی به یو کسب او حرفه زده کړې وي او د دغې حرفې د لارې به دوی په هغه باندې مصروفه شوي او همدارنګه یو حلال رزق به خپل کورنۍ ته په لاس راوړي او همدارنګه دوی به د خپلې کورنۍ او ټولنې دپاره د خدمت جوګه وي. معتادین وایي کله چې داسې مسلکي حرفې زده کړې ورکول کیږي او په کار بوخت وي، هیڅکله به بیا په دې ناوړه عمل لاس پورې نه کړي. د امارت اسلامي څخه دنیا مننه کوم چې زموږ دپاره ډېره یو ښه زمینه یې مساعده کړې ده د کار او خصوصا خپل د استادانو د ډېرې بې حسابه مهربانۍ څخه بیا هم دنیا مننه. ډېر زیات د امارت اسلامي امارت د مشرانو سره ډېر سخت خوشحاله یو چې موږ ته داسې زمینه برابره کړې ده چې موږ په داسې کار باندې مخ کړي او نور هم داسې دغو ته باید پاملرنه وشي او دا دغه د جاري وساتل چې زیات شي. هلمند کې د معتادینو د سلبستریزو روغتون امیر وایي دلته معتادین فزیکي او رواني درملنه کوي چې په رواني لحاظ سالمو مشورو ترڅنګ ورته د کار او کسب زده کړې هم ورکول کیږي. موږ دوه ډوله مریضان لرو، یو رجستر مریضان لرو چې د رجستر مریضان 100 نفره دي، یو شلټر مریضان دي. شلټر معنا بې سرپناه. دغه شلټر مریضان چې دي دا د مواد مخدرو اړوند مریضان دي چې دوی په ولسوالیو په کلو بانډو هغه ځای کې ټینګوي، وروسته بیا چش کېږي روغتون ته راولي. د دې خدمات یعنې طبي خدمات په موږ پسې مربوط دي او هغه نور علاوه باندې په مواد مخدرو پسې مربوط دي. هلمند کې د معتادینو د درملنې د روغتون د معلوماتو پر اساس د اسلامي امارت له راتګ سره 942 نارینه او 118 تنې ښځینه معتادین په بستر ډول تداوي شوي او 14022 تنه په او پی ډي ډول تداوي شوي دي.